ضیاءالدین احمدزی پوښتنه کوي، وایي په ځینو کتابخانو او کرتاسیو کې داسې کتابونه خرڅېږي چې هغه د مسلمانانو بالخصوص د نوي نسل د ګمراهۍ سبب ګرځي، لکه د ناولو، ټوکو ټکالو، د عاشقانو، مینانو او عشقي کیسو کتابونه. آیا دغسې کتابونه رانیول او خرڅول جواز لري که نه؟ محترمه، د هر هغه کتاب مطالعه کول، رانیول او خرڅول، تجارت یې کول بالکل په اسلام کې جایز نه دي چې هغه ګمراه کوونکي وي. واقعا هم دا مشکل پیښ دی. ما خپل په ځینو کتابخانو کې داسې کتابونه لیدلي دي، د مینانو کیسې، ناولونه، د ټوکو ټکالو کیسې، بالخصوص د ملا نصرالدین په نامه چې کوم کتابونه دي دا په اکثره کتابخانو کې خرڅېږي چې دا یو مجموعه د درواغو ده. خلکو د ځانه درواغ ویلي دي، د ځانه یې ټوکې او ټکالې جوړې کړي دي، بیا د ملا نصرالدین په نامه باندې یو چاته منسوب کړي دي چې دا خپله د ملا د نامه سپکاوی دی. او ډیر داسې کتابونه چې دي چې هغه د مینانو کیسې، د درواغو کیسې، د عاشقانو کیسې چې دا په ښکاره باندې د نوي ځوانانو د تباهي او د ګمراهي او د بېحیایي سبب ګرځي. نو د دغسې کتابو رانیول او خرڅول، تجارت یې کول، مطالعه یې کول بالکل جایز نه دي. د دغه طریقه څخه پیسې لاسته راوړل هم حرامي دي. نو ټولو کتاب فروشانو ته او تجارانو ته مو دا وینا او توصیه ده چې دغسې ګمراه کوونکي کتابونه خرڅ نه کړي او نه یې هم رانیسي او نه یې هم تجارت وکړي، ځکه دغه کار تاسو ته حرام دی. د دغه طریقه څخه پیسې لاسته راوړل هم حرام دي، ځکه تاسو په لوی لاس باندې دغه نوی نسل تباه کوئ. دا چې د فتنو دغرو زمانه ده، نو نوي ځوانان و دغه ته رغبت و میلان لري چې دغسې د عاشقانو، د مینانو او د ناولو کتابونه مطالعه کړي. او د اسلامي امارت د معارف وزارت محترم مقام څخه مو دغه غوښتنه ده، دغه مو یو ارزو و تمنا و هیله ده چې باید د ټولو کتابخانو تفتیش و څېړنه وکړي، پر دغسې ګمراه کوونکو کتابو باندې کلک بندیز وضع کړي، تر څو نوی نسل، نوي ځوانان مو د دغسې ګمراه کوونکو کتابو څخه خوندي سي. نو لهذا د دغسې ګمراه کوونکو کتابو تجارت، رانیول، خرڅول، مطالعه کول بالکل په اسلام کې جایز نه دي. فتاوای حقانیه 5 ټوکه او صفحه 9 همداراز روح المعانی 2 ټوکه او صفحه 9.